السلامونه د رڼا نیوز د قدرمن دوستانو زم تاسو ورو سین تر خاو دا وخت تاسو ګورئ رڼا نیوز مرګرو نن د دغه ویډیو در خایم چې یو سخیده د هغه دو سرونه دي او سلور سترګې دي بیا هم هغه ته الله پاک ژوندۍ ورکړي دا خدای پاک چې څنګه وغواړي هغه شانتي کولی شي او هغه شانتي انسان یا ساروی یا جناور پیدا کولی شي او پیدا کړی دي مرګرو غواړم چې دغه ویډیو تاسو سره شریک کوم راځي زما سره بیا دغه نه بعد یو غرغمه دي د هغه زړه د سینې نه بهر دی او بیا هم ساه اخلي او ټوپونه وهي دغه دوه ویډیوګان تاسو سره شریک کوم راځي زما سره الله اکبر مرګر تاسو په دغه سکرین باندې کته شي چې دغه ورغه د زړی د سینې نه بهر دی بیا هم هغه ټوپونه وي او خپل ساخلی او زندگی کوي مرګرو خدای پاک چې څنګه وغواړي هغه انسان هغه جناور په هغه شکل کې پیدا کول شي مرګرو په خپل روح صحت باندې په خپل روغ وجود باندې د رب العالمین هر وخت لاک شکر ادا کوي مرګرو دغه بل ویډیو کې درخایم چې اوس خېده او دغه دو سرونه دی او سلور سترګې دی راځي زما سره مرګرو تاسو په دغه ویډیو کې بیا هم کته شي چې یو خېده د هغه دو سرونه دی سلور سترګې دی مرګرو د رب العالمین هر څنګه مخلوقات شته په جدا جدا شکلونو کې پیدا کړی دي دا وګوره د دو سرونه دی سلور سترګې دی دلته ورغمه دی د هغه زړه د سینې نه بهر دی بیا هم خپل زندگی کوي خپل ساه اخلي مرګرو د رب العالمین په روغ صحت باندې لاک شکر ادا کول پکار دی یا رب العالمین ستاسو لاک شکر دی چې ماته روغ صحت را کړ دی تاسو په لاس خو باندې روغ پیدا کړیم تاسو چا محتاج کړی نه ما مرګرو په خپل روغ صحت باندې هر وخت رب العالمین لاک شکر ادا کول پکار دی مرګرو د خپل ځان سره د خپل چا پرچل هم ډیر زیات خیال وساتئ هم د دې سره ورکه خپل رور او سن تنها ته اجازه تاسو چې هر چرته وي خاد آباد او بریالي مغواړم د لوی الله پهمان